السلام علیکم ملګرو، زه یم احسان الله سراجي. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته یو خوندوره سیټینګ درښیم. که چېرته تاسو غواړئ ستاسو د امبیانو تعداد هره ورځ تاسو ته معلوم سي، نو زه تاسو ته نن یو پښتو اپ اپلیکیشن درته معرفي کوم. په دې سره تاسو خپل د موبایل سپیډ هم کتلی سي او ستاسو چې څومره امبیان تاسو مصرفوئ د میاشتو 2 میاشتو امبیانو تاسو ته اتومات هغه راړي چې تاسو دومره مصرف کړي دي. نو راځو ملګرو، اپلیکیشن څو ژبې لري چې پښتو، انګلیسي، فارسي او داسې عربي نورې ژبې هم لري. راځو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو دغه اپلیکیشن دی، د دې لینک زه تاسو ته ټلګرام چینل کې پرېږدم، نو تاسو به دغه د هغه ځای نه انسټال کړئ. نو چې کله تاسو انسټال کړئ ملګرو، دې صفحه په دغه طریقه باندې دغسې صفحه لري. د هغه څخه وروسته که تاسو غواړئ ژبه یې ورته بدله کړئ، نو بیا دلته تاسو دغه یو څو پرمیشن راوړي، دغه ځای به تاسو کنیکټ باندې اوس د هغه څخه وروسته دلته دا درو کرښو باندې به کلیک ورته واخلئ ملګرو. د هغه څخه دلته تاسو ته سیټینګ راوړي. نو په سیټینګ کې دلته تاسو ته ډیر جالبه سیټینګان راوړي. نو دلته تاسو دغه ژبه ورته انتخاب کړئ، پښتو. چې کله پښتو تاسو ورته انتخاب کړئ، دلته داسې نور هم زیات پروګرامونه یا سیټینګونه لري. د دې ځای څخه چې موږ کله راووتو بهر سولو، نو دلته ملګرو تاسو کتلی سئ ستاسو د موبایل د کومو ورځو چې تاسو امبیان یې مصرف کړي وي یا تاسو یې مصرفوئ، نو هغه ټول دلته تاسو ته راړي ملګرو. نو ډېر یو خوندور او ښایسته اپلیکیشن دی. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه سي او د خپل ملګرو پورې هم درسره ورسوئ. نو تر بل ویډیو پورې ښې چارې د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. مننه، اباد اوسئ.